چې د غریبو په دې ملک کې بیړه تباه کیږي. تاسو راشئ وګورئ نن ستا په ملک کې امن نشته. دا د ښار خلک واورئ، دکانونه، کورونه، علاقې په خپله حفاظت کوئ. حکومت نواګې خطا دي. دوی ته ووایئ چې تاسو بم والا ونیوه څه شو؟ چا سره چې تاسو په موقع بمونه ونیوه هغه سړي څه کړه؟ یا خو تاسو وایي نو ځان هم داسې غیب کو، او چې تاسو نه وایي یو سړي سره په موقع بم ونیوی شو هغه باندې کیس چلول څه معنا لري؟ ٹھیک شو، په موقع 15 کیلو بم تا په موقع ونیوه، بیا دې انفارمر ته 2 लाख روپۍ انعام ورکه، بیا دې د 15 کسو فوټوان ورکه چې دا 3 باجوړي دي او 2 مومندان دي، دا 15 کسه دې څه کړه؟ سره د سایکله بیا هغه بم چې دی هغه د لارۍ په بیټرۍ کې فټ سړي په موقع په کور دې ونیوه، خو قصهخانې ته راوباسه او سرونه ته غوسته که نه؟ که داسې نه ده؟ ده چې پرون د 2000 کسانو سرونه غسول په بم باندې، نو ته د دوی نه ولې سر نه پرې کوې؟ دې خوا وګورئ، او په قرآن کې چې بم ایښی هغه مجرم څه شو؟ ما خپله لیدلی، ما دا قرآن دی داسې داسې او داسې او داسې 4 ګوټی قرآن نه پاڼې شلولې وي او په هغې کې بم فټ کړی. قرآن کې چې د بم ایښی هغه څه شو؟ څه شو؟ په موقع دې مجرم نیولی دی، څه شو؟ ستا د ملک قانون دی دا؟ سړی ونیسي کچرو ته بوځي وایي جي دا بیلیبل دی. بیلیبل پیژنئ؟ بلبلې نه پیژنئ؟ اسرې ستنې والا دا بیلیبل دی. د ده کونه سره ده، دا پرېښو پکار دي. بیلیبل دا معنا شرمېدلو بېغیرت بېحیا حکومت، شرمېدلې او بېغیرته حکومت. بیلیبل نن ستا په ټوله دنیا کې وګورځه، په اعتبار د قانون سره داسې شرمېدلی ملک به نه وي لکه پاکستان. زه احتجاج والا نه یم. زه په دې ملک کې د اخبارونو والا به بیا راپسې لیکي، بیان به راځي قصاب خانې به چېرته جوړی او دوی راغوښتي دي، وایي نه ونتا اچھے قصاب خانې به چېرته جوړی او پلانې به چېرته جوړی. واورئ په دې ملک کې دی چې 2 کروڑه کسان حلال کړي نه او دا باقي د سړي زامن شو، که مړ هم راشي په قبر مې متیازې وکړي. زما عقیدہ و ایمان دا دے کہ موت کا ایک دن معین ہے، موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں راتوں بر نہیں آتی. یو ورځ دا د مرګ چې راځي او زه به مړ کېږم، نو د غمه خوب ولې ټوله شپه نه راځي؟ زه یریدو والا نه یم. یریدو والا تاسو پیژندلي دي. تاسو خیال نه څوک چې یریږي هغه تاسو پیژندلي دي او تاسو یې پیژنئ. هغه د جنا صاحب نه راواله تر نواز شریف صاحب پورې یریدونکي لګیا دي. تاسو ګورئ را ګورئ، زه یریدو والا نه یم. ما په ټول عمر کې د پاکستان حکومت ته سر نه دی ټیټ کړی، ټول عمر. او په ټول عمر کې مې پاکستان حکومت منلی هم نه دی تر ننه پورې. تاسو ټولو منلی دی که نه؟ دا وزیران چې راشي ورته ټوکری کېږئ که نه؟ او زه په توپ هم نه ولم، مخې نه ګورم. دا پېښور خلکو واورئ، د بجلیګر ملا د ژوند ریکارډ دی
چې د سن 70 نواله تر ننه پورې چا دا ثابته کړه چې بجلیګر مولا وزیر ته د څه کار ویلي دي یا د وزیر دفتر ته تللی دی مخ مې تور کې او په خره مې سور کې او کني چې څوک ورغلي یې په خره سواره شي او مخونه تور ما څه کار او د خدای دې مهربانۍ ته ګوره چې چا سره دې لګي نه هغه ته به دې کارم نه پېښېږي دا منئ چا سره دې چې نه لګي هغه ته به دې کارم نه پېښېږي ما دوی سره نه لګي د ما ورته کارم نه پېښېږي چا سره مې چې لګي بابو تم کار پېښېږي سپۍ تم کار پېښېږي تاڼې تم پېښېږي مجسټریټ تم کار پېښېږي دوی سره مې نه لګي دوی ته مې کارم نه پېښېږي ولې دا ټګان دي سړي مال راشي چې دې وزیر صاحب کې ایشو لیکلي دي او ډایرکټر صاحب یې نه مني هغه کې لیکلي ایشو مال دا ایشو نه دی دا ټیشو دی ده لیکلي دي چې پشه شه د پیشو بچیا ورک شه دا لفظ ایشو نه دی دا پیشو دی او پیشو پشه ته وایي نو تاسو ټول پشه کوي زما یو ماشوم نسی دی هغه چې رور ودوی نو داسې راشي خبرې سمې نه ورځي نو ورته وایي چې الله کرشتو تو الله پیشیش پیشو نو تاسو ته وایي کرشتو تو پیشیش پیشو نو دغې له ورشو نو زه یرې والا نه دوی سره هیڅ نشته لاس کې سوا د دې نه چې ما جیل ته بوځي او جیل پیو باندې صرفه کله کړې ده شپږ ځله جیل ته بوتلم او په خپله یې پرېښیم په خپله گورنر راپسې ټلیفون کړی دا اسلم خټک چې اوس نواز شریف په کابینه کې مړی هم واغست په شرمونو پټ شئ مړی هلکه دا ولې مال دې کابینه کې د یو مړي ضرورت و چې دا خلک پې جاړي لږ دا گورنرو ټلیفونونه یې راپسې کول چې ته راوځه مال والله ته یې دروځم نیوم دې ولې او بیا نیوم نو په خپله بیا کال پس شپږ میاشتې پس درې میاشتې پس په خپله بیا چې پرېښوم راوبوتم دا نه فلانه نے پکڑا ہے ضمانت تھی ارے ضمانت تھی وکیلانو پسې منډې وه ضمانتونو پسې مړ دي نه چې دننه بوم والله چې جیل کې بوم تمام جیل بلاس پنامه ماته ولاړ مونږ 2 ورځې جیل ته تللی نه بیا په ضمانت پسې ګرځو نو شمشتي زه خو له کېنه نه که نه زه پریدیم دا اصل ده په پریدو کې دی چې چاته میا صاحب ووایي که نه میا صاحب چې دا میا صاحب دی یا میاو صاحب دی وا قربان دی د جاد نه داسې چل بو ښځې او نر کمقل بېوقوف کا قربان دی د جاد نه نیکونو نه دی قربان جیب ته بلاس کی موټی به ډک وله ورکړي چې قربان دی شم چې داونه مې ونه وبوس داونه به مې نه وبوس اوس تاسو د خدای او قرآن وایي چې رښتیا وایي چې تاسو په شیشه چرې چاته دوا کړې ده تاسو د دیر صفت په شیشه په مانځه کې چاته دوا کړې ده یاره که مونږ ملیانو به کړیم د سړي زوی به دی دا هم د قصهخانې امام پاس ناست دی مونږ ټول پیر صاحب له قرآن په سر کې چې دا موټی مې درکو نو په شیشه به دې یاد یم او که نه د دوانه به مې نه علاج د حجاج ابن یوسف غوندې ظالم او ډکټیټر بادشاہ پکار دی
چې یو 2 کروڑه درکې حلال کم او په سره کوم زوړن کم ته وګوره چې دا نور ټیکيږي کنه ټیکي پکې به مليان وي پکې به پیران وي پکې به میاګان وي پکې به غنجي ډله وي غنجي نن دې قوم ته وګوره څه د خدای په عظیم قهر اخته اوس قوم ته ګوره اقتصادي طور ټول ملک تباہ دی ټول ملک 3 کروڑ روپے منظوری کې چې رحمان بابا زیارت جوړ کړي 3 کروڑ تاسو به خدای په ټیپرو نه مړئ چې د بیډي الیکشن आवाज نه دی شوی چې ورته تخنیک پلانې مدري پلانې اوس راته یو سړي وویل پلانې مدرېږو او دي کھلوندا اچھا ما سوچو کہ داغا مخ د خر پشان دے مال ٹھیک ہے کمیٹی کھوتنے کی بھی ضرورت ہے ایک لیے کھوتا بھی ہونا چاہیے پلانے مدڑی مداو درے دو خود 15 سال اخکال ہے اسو کو رمران چدا خاری دس رو دارو کو چتا سورتا بیا پرتگون ریس کی بھی نار گن چی جوڑا ہوئی تاسوی جوڑا ہوئی کوئی کنکا زدروغ ہوئے آرگن سنیما تاسو آبادی کری دی ویسیارون تاسو آباد کری دی ٹیلیگان تاسو آباد کری دی بلیٹون تاسو آباد کری دی آو دا نشترحال ڈنتاب معززین و بحال کرے دا غریبان دا ڈنتاب زے کابلائی دا آو دا نشترحال دا معززین و دا ڈنتاب زے دا غوی ڈنے التزی و دا غی ڈمان التزی اب در اب نشتر دمرک کمینا کہ داغا نامام دا ڈنتوب پا کمرہ باندی خی دا کنا دا تاسو غریبانو خزی خو پبو میا سیب لبوز یہ چرتا دل تراولی پوچی بازار تا دا معززین خزی گورا بازار زبم پریدم مالا خط رائشی چی جی آپ تقریر میں اخلاق سے باہر بات کرتے تم میں اخلاق ہے نہیں تمہیں اخلاق کیا بیان بد اخلاق کے بچے تم میں اخلاق ہے اخلاق تو اس قوم کے سامنے بیان کرنے چاہیے جس قوم میں اخلاق اور کردار اور کریکٹر جس قوم میں کریکٹر نہ ہو اس قوم کے سامنے اخلاق کے ساتھ پیش آنا چاہیے زم په وجلو پسې ګرځم ته ماته وایې چې د اخلاقو تقریر کوه زم وجنم والله که یو ژوندی پرې ارمان دی دا ایټم بم داسې ګوله نه ده چې تر اوسه مې کور خرڅ کړی دی او راوړی په دا ټول پاکستان مې راغورځول نو واوره او بجلو والاو ایس ڈی اوګانو ایکسینانو او چیف انجینئرانو ما ته معلوم یې شل کاله د بجلی بل خانانو او نوابانو نه دی ورکړی او تاسو ایکسینان راغلی دي هغې نامې نه یې میټر کټ کړی په هماغه جایداد کې ورته په بله نامه لګول که دروغ ویم عدالت کې را باندې دعوا وکړئ چې درته ثابته کړم دعوا ما عدالت کې چیلنج کوي چې درته په سترګو وښیم زه غریب یم زما بل راغلی دی بجلی کټ کوم داخلي کړي ده د مور مېړه نه دی ولې نه کټ کوي هغه خان نه زما بل یوه ورځ لیټ واورئ او ٹیلیفون والاو ٹیلیفون ہی جی آپ کا بل لیٹ ہے آپ کی ٹیلیفون کاٹ دی جائے گی راشی کہ پستر گوئے درتا ہو خیر 1 لاکھ روپے بل 1 لاکھ اور شل ذرا دل اور کڑلے شوی دی
هغه نامې نه کټ شوی په مغه کور کې په بله نامه ټلیفون لګېدل او زما ټلیفون کاټ دی جای نن د پاکستان قانون غریب لده معتبر لشتا سرمایدار لشتا نه د بجلی قانون غریب لده د ټلیفون قانون غریب لده ارسه غریب لدی او ډېر شکر دی در باندې اړه مې یخ چنجان په غریب کې لوی دی دا معتبران دې دې تم تاسو را رسولي دي کینی دوی باندې به ما خره چلولې خره که دوی له مې په خوله کې د خرو خشنه نه ورکړې زه به د سړي زوی نه ستا کور وران شي پلار دې مړ شي زوی دې مړ شي ښځه دې مړه شي نو تیری بربادی میں ہے میری آبادی کا راج زما سلوی خلد غوالنگش ما در تا پا غوک کی ویلی چرورا دمڑی روح رازی پا بنیرہ ناست فاتحہ زو کا چٹنی مور سر لگا کوا چھ دمڑی خلدی کی کا نہیں او بیا سلوی اخبر دیا دمڑی فاتحہ چھ پا کم لوخو کی جماعت تولے گی اغلوخی بکور نہیں سارے دابم ملالا ورکے بیا پسل وقتے کہ جوڑم راتاو کے مسواک گمنزا کیڑے پٹکے پڑی سادر سرنے میں تخپو پورے پٹکے من سر خدایا مرکا کلب بنی آدم کی گئی یو ملک یو سڑیو دی پیخور زما ډېر اشنا و په ځینې کې راغی ما ته وایي کیا عالم مال کیا عالم یخنی و کیا عالم پیو تیرے نوراتی خوابی دیکھے تھے بڑی سردی لگ دی آئی میں تو نہ یارا میں نے کہ منو کیا اس کہ میرے پتر نے خدا تباہ و برباد کرے میرے پیچھے گرم سویٹر نہیں بھیجتا کہ میں پاوا منو سردی نے مار سڑک من رکھا صدر کے ودود سنز بنینون والا اغین یوالا بنین رو مالا ما واغستو لستون والا آتی کیوں میرا مال بڑا خوش آیا وہ چادر تری منگیس کیوں بھی لیا استاسو اغا قومی کا قرآن و حدیث تو پوئی وے تا بدا کرتی تینا والی کوئی قرآن پوئی وے او چادر تویلی ہے کہ دس یو کتابل چھ نا دا خدا قانون دے کہ لیس للانسان الا ما سعا تسوٹولو آئی لکھ لیس للانسان الا ما سعا اللہ وی سڑی تا ایچ پکار دا رازی مگر اگا چی دا پخ پلا کری سچ دا خپلا کری د مرګ نه وروسته به هغه څیزونه ورته کارامت کی او بیا درې څیزه پیغمبر په حدیث کې ویلي علم کړی دی او بل ته دې ښودلی صدقه جاریه جماعت دې جوړ کړی پل دې جوړ کړی سړک دې جوړ کړی کوې دې ویستی تر څو چې دا آباد وي او خلق ته فایده علي مړي ته فایده رسي او نیک اولاد چې چا پرېښی او د مرګ نرستو پلار او مور ته دعا کوي دا درې څیزونه د مرګ نرستو په کار راځي حضرت علی فرمایلی دي لا موت الا بالاجل والقبر صندوق العمل مرګ نه دی مگر په اجل دی او قبر بکس دا عمل دی سدي چې دنیا کې کړي په قبر کې محفوظ درته پراته پالواګانو په قبر کې نه خلاصي بیا قات تقسیمیږي په دیره کې غات مولا چې وګوري ما غوندې نو هغه 50 روپۍ ورکړي چې شور وانه چي او سپېره طالب چې وګوري هغه 2 روپۍ ورکړي خدای دې کور روان که چې 50 قات کېږي هغه دې 2 ورکړي چې 50 نه کېږي هغه دې 100 ورکړي خونه دې چوړه شه زمون په کلي کې یو سړی و هغه به د سقاط غوټه په جیب کې پرانیسته نیمې به یې پټې کړې او نیمې به یې راوویستې چا راته وایي دی داسې چل کوي مال خو ټوله ګڼه کپي ده نه تېره ورځو کې یو مړي له تلی وم
د سلو کاپه تقسیمول ما پسې یو کاپه راوړ الکاکا خدای ته چا غریب نه کمرجی چاله بل چاله به ورکړ ورستو چا والخذلت بس منډه ما پسې راوړ اوسم د چرته مړي کې پېښ شو ما پسې مسخات راوړ په ما کېږي په ما زکات کېږي زما عزیزانو ستاسو هر څه تباه دي او مونږه څنګه شو مونږه د غورغوشتو مولانا صاحب په شان شو 50,000 روپۍ نن 30 کاله مخکې د افریقې سیټانو والا ورکولې ویلې میں نہیں لیتا لے لو حضرت نہیں لیتا ما ورته پښتو کې وی دي دا ولې نه علي دا 50,000 روپۍ 30 کاله مخکې 50,000 څومره وي مالجی ولې نه علي ویلې دې پیسو ته مې د قرآن یو آیات نه پریدي مال کوم آیات ول تاسو اوس زما روټۍ دې سیټانو تا وخوړه او قرآن ویلي دي چې انما نطعمکم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شکورا نو کدا پیسې ما واغستې نو دا به د دې روټۍ بدل جوړ شي او روټۍ به د خدای د پاره نشي 50,000 روپۍ د نن 30 کاله ما علما داو خلق داو بیا ما ته په پښتو کې وای ما ورته پښتو کې ویل مالجی وایلی چې مال راکې بیا ما ته وای تاسو سره په لار دي ته هم غنکپې ول به وشو کا وکړ ما نه وځي او مال قرآن خوړو چې دا کوم روټای تاسو خوړه دا وړم په قرض غستی دا وړم په قرض غستی او 50,000 روپۍ د نن 30 کاله مخکې ما اخلا دا څنګه سړیو دا داسې سړیو چې د حدیث درس به پڑھاولو او کوم حدیث کې به چې د ورځې ورته اشتباه شوه چې دا داسې دی که داسې دی د شپې به ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوب کې وي چې دا حدیث داسې دی واو یعنی 80 کاله د پیغمبر حدیث پڑھاو کړی دي او 80 کاله د شپې ورته پیغمبر په خوب کې د حدیثو اصلاح کړي بیا ما ته وایي ما ته چې ما یو کتاب لیکلی او په توحید کې توحید د شپې خوب کې ملائک راله او زه ونیوم چې تیار شه خدای ته دې پیشي کړي ما وی چې ما به کتاب کې څه غلطي کړي چې خدای ته پیش کړم راته وی چې نصیر الدین دا کتاب تا لیکلی ویل مال چې یا الله ما لیکلی و راته وی چې ځه ته ژوندی یې ورسه مې درته معاف کړه علما داو یو محدث دی شاه انور شاه کشمیری رحمت الله علیه د دیوبند صدر مدرسو هغه دا راوي متعلق وی کہ هذا الراوي عند المحدثين ليس بقوي ولكن إذا مات قبره يفوح حين دفنا ربیز دا کری من د دنیا تعلیمم تباه شو الکان چې ټول ورځ دنیا ټکی غت کالجونه ویل شي چې امتحان ورکی پلار او مور بیا په پروفیسورانو پسې ګرځي چې اله پرچې کمزوري کړي الکان تباه شو مذهبي طالبان ماما ټول غرق دا مدرس بنیان نه جوړي عربي یو ټکی نشي نه محمد خان چې جمعات کې عرب را پاسه نو یو مولا تقریر کولو ورته یا شیخ فتركني انا اسال من الناس ليس معي الزاد والراحله انا اذهب الى مكه نو مولا ورته وی چپ کرو نو عرب وی چې یا شیخ انا لا ادري چپ کرو ايو شيء چپ کرو قلت لك انت اجلس وانا اسال من الناس ليس معي الزاد والراحله انا اذهب الى مكه
وقلت چپ کرو دی بیا ورته چپ کرو مولا له دومره نه ورتله چې په عربي کې هغه عرب ته وایي چې فسکت لفظ فسکت باندې نه پوهېږي. نو زما عزیزانو مونږ دوره وکړو او 2 ټکي عربي نه شو ویلی. BA پاس کی د درخواست لیکلو په چل نه پوهېږي. نو الله در باندې څه عذاب نازل کړی دی چې BA پاس په جونیئر کلرکۍ پسې ګرځوي دا هلکان که نه اوس په بینډ دی بینډ بینډونه غږوئ وی د بلدیات انتخاباتو پورې په نوکرو بین دی بین او چې دا بل څوک خوښي هغه دپاره بین نشته غریب دپاره بین دی بین راشئ ما سره وګورئ بین دی د BA درخواستونه د سپۍ برتی کولو دپاره پراته دي سپۍ نه برتی کی عذاب در باندې نازل دی که نه تمام نوجوان طبقه تباه شوه تعلیمونه یې کړي دي ځای نشته ډپلومې اغوستې دي ځای نشته وجه څه ده چې قرآن او حدیث هم پرېښی دین او مذهب هم پرېښی اسلام مو پرېښی نو خدای تاسو پرېښي خبره درته کوم اوس یو ځای نه رالم یو سړی راغلی او منظوري اغسته په انټرکان هوټل کې چې د لور کویدن مې ده او په انټرکان هوټل کې دې ما ته د میوزک اجازت ملو شي اوسنۍ خبره او سړی هم لوی سرمایهدار سړی و نو هغه بابو ورته ووایي چې جی انټرکان آزاد ځای دی چېرته چې د شرابو پیټۍ پرتی دي او د شرابو کمرې ډکې دي هلته د میوزک اجازت غوښتو څه ضرورت دی تاسو خیال راغی بیا تاسو ګورئ چې په دې ملک کې هغه خلک گرفتار شي کله چې هغه بلو پرنټ جوړوي بلو پرنټ تاسو ټول پیژنئ او پته ده درته هغه فحش فلمونه هغه بیا دا زمونږ د ملک غټایټ او دا د سنډا رونه چې دي دا خلک ټوله شپه بلو پرنټونه ګوري ورسره ښځې ناست دا جلسه نن ماسپښین نه پس به کېده او مازدیګر به کېده ما د مولانا صاحب ته وویل چې که زما د درتلو شوق دی وي نو مازدیګر یې مه کوه زه سهار 10 بجې او که مازدیګر دلته نورې میلې لګېدلي کوچي بازار کې نو ما زمونږ هم خوله بېواکه غوندې ده او لوډ سپیکر به دې لګولی مال سهار کې و تاسو اندازه وکئ چې د کوم قوم د ښځو او د نرو دا حالت داغه قوم انجام بڅي هغه قوم به بخلی کېږي څنګه یو سړي چې شپه ورځ سترګې زنا کوي شپه ورځ سهار نه والا تر ماسخوتن 10 بجو پورې ستا سترګې زنا کوي د قرآن نه رستو د دې مدرسې طالبان او چڼي بوتلل او تا پسې ختم کول دا قرآن به تا بخي یا دې طالبانو ملیانو تم دا پته ده چې دا قرآن به دا سړی وبخي چې د چا ټوله زندگی په زنا کې تېروي زمونږ غوږونه ټوله ورځ سا اوري زمونږ سترګې ټوله ورځ څه ګوري زمونږ لاسونه ټوله ورځ څه سره لګي زمونږ خپې ټوله ورځ چرته روانې وي نو بیا بې اختیاره دی چې قبر ته روان کی هلته ما څو جمعو نه روح باندې څه بحث شروع کړی دی نو ما وی چې وروره دا هغه روحونه نه دي چې د مرګ نه وروسته به نورو روحونو سره ملاو شي او سلام علیک وعلیک به وکړي او خوشحال به وي او
سره ګوري را ګوري به چې پلانې راغی په خیر رالی او ستړي مش دا روح به په داسې قهر اخته او په داسې عذاب به ګرفتاري چې د ده به چاته خیال هم نه. اخر یو زړه ته نږدې سړی خو اله په سړي باندې ښه لګي چې دی خو په زړه ورته جوړي که نو چې د ده خپله زړه کې سوری یو وینې تساسي نو که پلارې راشي هم والله که خفې ولګي. تاسو خیال راغی؟ نو د دې وجه نه په یو خام خیال کې دا قوم پروت دی او بدبخت قوم ځکه دی چې نه د پرون خبره ورته یادوي او نه په سبا سوچ وي. د سبا سوچ هم ورسره نه چې سبا به څه کېږي، د خپل انجام سوچ هم ورسره نه چې زما انجام به څه وي. دا د پېښور دی او دا د لوی شیعه دلته اوسېږي. زه کله دې شیعو ته وایم چې دې ګریوان کې وګورئ، دې ګریوان کې وګورئ بی بی فاطمه رضی اللہ تعالی عنہا چې وفات کېده نو هغې وصیت وکړ، وصیت یې وکړ چې زما جنازه چې ده ورځې اوچته نه کوي، بل زما په جنازې د پاسه ډولۍ جوړه کوي او پاس په صادر یې واچوئ چې چرته پردی سړی هم زما د کفن ټوټه ونه ګوري. د پیغمبر د وفات نه رستو د پیغمبر بیبي ابدالآباد د پاره د هغې سره نکاح حرام وي، ابدالآباد د پاره پیغمبر نه رستو د پیغمبر بیبي سره څوک نکاح نشي کولی او بیا د پیغمبر نه رستو د پیغمبر بیبي نه به چې د مسلې تپوس کېده نو پسې پرده به کېده او आवाज به وشو چې یا امه اے مورې دا پلانه مسله څنګه نو خپل مور نه بم د مسلې تپوس پسې پرده کېده. نن زمونږ د میندو د خویندو د ښځو حال په دې ملک کې وګورئ. یو سرکاري سرکولر جارو شوی دی چې هره محکمه کې به 15 ښځې برتي کېږي، 5% ښځې به برتي کېږي، یعنی سلو کې چې 95 سړي برتي کېږي نو 15 به ورسره جینکۍ برتي کېږي، ولې چې باچهي د ښځو ده. 2 ښځې در باندې مسلط دي او قرآن څه ویلي دي د ښځو متعلق؟ جشن قرآن ته خو راغلي یې ټول قرآن ختم ته راغلی یې، زه چل حافظانو ختم کړی دی، راځئ پکې ثواب دی. ثوابونه کم ځای دي؟ د عذاب خیال کوا، د خدای د عظیم قهر انتظار کوا. قرآن وګورئ، یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان څه شي په غرور کې واچولې چې خدای کریم دی. تا ان بطش ربک لشدید نه دی اورېدلی چې ستا د خدای گرفت داسې دی چې یو ځل سړی راونیسي بیا یې څوک خلاصولی نشي. نو عزیزانو عرض مې دا و چې قرآن یو زیارت نه دی او نه قرآن یو میله ده او نه قرآن یو تماشه ده. قرآن قانون دی، قانون. کم ملک کی چې د قرآن غوندې قانون موجود وي او د هغې ملک د عدالتونو فیصلې د لارډ میکالې په جوړ کړي قانون باندې کیږي، لعنت دی په هغه ملک باندې او لعنت دی په هغه چایي چې هغه دا تصور هم کوي چې زه د دې ملک مشر یم. زما خو په ایمان تاسو ته یم چې بالکل دې ملک نه مایوس دی. دا مې تصور کې هم نه راځي چې دا خلق بم چرته د سړي زامن شي. مایوس. قرآن ویلی دی د ښځو متعلق وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیة الاولى.
قرنا پیغمبره دی خزو توایا چې قرنا فی بیوتکن کور کې کینئ خبردار چې بارو نزی دینا پس علماء لیکي چې د خزې د سطر به دا عالمي د سطر چې په کور کې بم په زوره زوره نه ګرځي چې د پړو आवाज هم چرته پردې سړی وانه پړو आवाज بیا چې د ضرورت په بنا باروزی مړی شوی پلار کرا مور کرا مور مړه دا پلار مړ دی جلباب به پسری تاسو راشي دی قران کې د جلباب ټکی تماشا هم کوي دا قاریان چې دي کنه دین دغه غوندي دي داسې بیګاره ته وایي چې تجوید مې اوس چرته مدرس کېږم ما نور کتابونه دی ویلي دي ول نه ډېر داسې دغه غوندي وکنه غوړ غوندي رومال به پوګا چولې یو غوړ غوړ بکیږي نور څه دی ویلي دي نه جی بس دې څه کې قرآن دې پڑھاو کړی دی دا پڑھاو کا دې کې څه لیکلي حدیث پڑھاو کا چې دې کې څه لیکلي جلباب لفظ راغلی دی قرآن کې جلباب برقی ته وایي جلباب هغه برقی ته وایي چې د سر نواله تر نوکونو پورې یو انچای زید خزی پکی نخ کا تو قرآن کی یو انچای د کپڑو یو انچای ټوټای تینا بار نخ کا بیا به دا جلباب د داسې کپڑی وی دا برقه با د داسې کپڑی وی چې هغه کپڑی ته سړی وګوري او کرکه ولا ورشي نن ستا په ملک سال دی نو زما عزیزانو عرض مې داو چې د دې اول تپوس به مونږ نه کیږي اول ایو بزرگ وی چې جوړې دې په مخ د فراق خو نکړې لارې جوړې دې په مخ د فراق خو نکړې لارې تپکم دلیل زما د مینې داودارې په مخ کې دې د جدای او خو لارې نه دي جوړ کړي او داوا زما د حسن کې او زما د مینې کې نو عزیزانو مونږ د دې دین د پاره هیڅ نه دي کړی هیڅ د قرآن غرض دنیا ته راتلل صرف ویل او خودل نه دي قرآن په ملک حاوی کول دي د ملک قانون قرآن کول دي او دا اول فرض چې دی د علماو چې د ملک قانون قرآن شو تاسو وګورئ څومره فرق باطله چې دي په ملک کې به تصور ختم شي وجود به ختم شي دا خو زما د سترګو د وړاندې خبره ده په کابل کې وګوره قانون سختو چاکرت کولی شو کرت چانه شو کول قادیانی نوم چانه شو اغسته شیعه نوم چانه شو اغسته پرویزی نوم چانه شو اغسته بهاولی نوم چانه شو اغسته قانون سخت سعودی عرب کې وګوره چې قانون سخت دی څوک خو دې کړ څوک دلته چې قانون بیلیبل دی قابل ضمانت دی قانون نشتا د اوس انګریز داسې زمونږ دوستو چې هغه مونږ له داسې قانون جوړولو چې مونږ په ښه ورځ وګورو یو لیس مکه باندې د چا سره مقدمه شي 14 کاله دیواني مقدمه به کېږي د ښځې د جامو نه به هم پکې خلاص شي اب هم خرڅه وکیلانو له بیا ورکې بیړي به دې پې غر کشي په یو لیس مکه باندې دیوانی کیس چې تا ته چا جوړ کړي فوجداري کیس 302 چې وشي تو وګوره یو پیشي په های کورټ او سپریم کورټ کې چې دی کېږي ضمانت د پاره 50,000 روپۍ د یو پیښې درنه وکیل نو تاسو د خدای یو سل او سلور کتابونو والی یې کني وای او دا جماعت علما پکې دي
د بازار کې لانجه پیښه شوه، هاي هوی ټاپ ټوپ لکه د مارغانو غوندې. نو کوم ځای له منډه کوئ؟ وایي بازار والا کوم ځای له منډه کوئ؟ کوم ځای ته منډه وایي؟ تاڼې دلته ولې نه را منډه کوي؟ دلته تاڼېدار نشته، دلته قانون نشته، دلته فیصله نشي کېدی. په دې ملک کې وګورئ تاسو چې څه لانجه پیښه شي تاڼې له به منډه کوي. الله دې بیا د تاڼې نه ساته او د تاڼېدار نه دې الله بیا هغه مرزا سے ایله خدای پیژندلی په دې بازار کې بڑے بدمعشکۍ کېږي، خو چې تاڼې له ورشي مرزا داسې لاندې ګوري، السلام علیکم جی وخت کې دې ځای له راشي مرزا صاحب پلاني رمنه کېناسته بار ناستې د سپي غوندې که نه چې لوی تیسمار خان ځان ته وایي په تاڼه کې د خپل پوزیشن بیا وګوره او شیشه ځان سره یو څه د خپل شکل ته دې وګوره او جماعت ته چې راشه څه ډبنګیا دې ځان نه جوړ کړي، پړانګ دې ځان نه جوړ کړي. سوچ کوي لګي دا خپل تیسمار خانی هغه وخت کې وګوره چې ته ضرورت له تاڼې ته ورشي. لویه تاڼه خدا ده، د مسلمان د فیصلو ځای خدا ده، د مسلمان د فیصلو کتاب خو قرآن دی. قرآن نه دی ویلي وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ کہ څه تنازع پیښه شي نو د خدای او د رسول قانون ته رد کوي او فیصله کوي. د دې خوا کلو یو سړی جج ته تپوس وکړو چې هلکه دا 15 جرب ځمکه د تنازع د شریعت پکې ویلی او جي کوم ویل ملا خوښ وی سبا به درته جج صاحب ووایم. د شپې ما پسې راغی وی چې ستا نامه فیصلې دپاره ورکومه خو په دې مې پوه کړه چې ګټم که بیلم. ما چې د هغه بیان واورېدو نو بیللی مال ولې ګټم که بیلم؟ ویل که ګټم خو شریعت کوم او که بیلم نو بیا عدالت ښه دی. ما ورته ویل ګټې مطلب مې دا و چې ورمېږدله مات. ویل ستا نامه ورکړم مال ورکړه بس زما نامه یې پکې ورکړه چې څه وخت کې بحث شروع شو نو فیصله مو کړه چې د بیلو دا او پلاني وګټل. جج ته فیصله واستوله دته آرډر واورولو چې تا بیلو دا پلاني. دا جج ته وایي چې وا خدای دې د بجلیګر ملا کور وران هغه خو ما ته ویلي چې ګټې که نه را پسې راغی او کوته کې پور ګټې ملتا ما ته ویلي چې که ګټم نو شریعت کوم کني نو شریعت نه کوم. نو مال په خدای مې دې قسمي چې ما درته رښتیا ویلي شریعت کې چې بیلم نو ګټه دې ده. تا خدای غر که ما دروغ نه ویلي شریعت کې چې بیلم دا دې ګټه ده ځکه چې په اسلام دې عمل وکړه. شریعت چې درنه یو شی والي او بل لی ورکي الحمدلله ووایه چې زما حق نه و زه پې ظالم ومه شکر دی چې بل ته میلاو. نو ګټه او بیلات خو د پیرنګي په قانون کې هم شته او ګټه او بیلات په اسلام کې هم شته. نو بدبخته د انګریز قانون ته منډې وایې او د خدای قانون ته نه راځي چې یو پیسه دې پې نه لګي یوه انه دې پې نه لګي او زرګونه روپۍ هلته لګوئ. نو د دې وجه نه عزیزانو دې ته سوچ وکئ. او بیا دا طالبان دومره قمقل نه دي چې ستا په کور کې 3 سپارې تاله په 2 روپۍ وي او په 2 روپۍ درته 3 سپارې وي او ستا په مړي پسې بخي دا د مړي څه بلا والي دي خپل مړو پسې بخي. یعنې زه به ستا کور ته درشم او 3 سپارې به راکړې اړه به مې پړه کوچ وي او ته به را باندې خوټ کېدلې وریجې وخوره 2 روپۍ به بیا ماله. دا څه عقل دی؟ بیا په کور کې وګورئ چې چېرته خواص او غټایټ راشي هغې دپاره دې د ناستې څنګه بندوبست کړی او ملا چې ختم لراولي هغه له دې د ناستې څنګه بندوبست. د انګریز د قانون ملا چې د کور ته راشي
څه حال دی جوړ کړی او د قرآن د قانون ملا چې د کور ته راشي په کوم نظر ورته ګوري د مرګ نه وروسته په دې خلقو به تاسو ځان بخئ بیا این خیال است تو محال است تو جنون دا لیونتوب دی چې دا بدبخت قوم پکې پروت زه تاسو ته په ایمان وایم او بیا درته په ایمان وایم چې قرآن سره دنیا کې د چا یارانه نه وه او دنیا کې ور سره تعلق نه و د قرآن په قانون دنیا کې قربان نه و د پیغمبر په حدیث دنیا کې قربان نه و د مرګ نه وروسته د بیړي دغه پلار او د نیکم تباه اوس خدا کوشش کوي چې هلکه جنازې له غټ ملا راوړي مال چې غټ ملا باندې جنازه وکړي اب غټ دوزخ ته ځي ځکه چې دا غټ ملا را تخکاری د جنت در د شیعاګانو کې یو ډله ده دغه ورته وایي میا مرید ورته وایي لکه دا مونږ کې چې ډلې دي داسې هغې غریبانو کینګ دي نو پاړه چنار کې ور سره ناست وم یو سړی راغی وایي چې زوی مې ډېر بد عمله و او څه ډېر وران او دا ګډوړی مې راوستی دی که چې ویل په ګډوړي څه کېږي خو ځه جنت ته نشي تللی او عذاب نه بیا بچ کم نو چا لاړو نو ما ورته چې میا صاحب دا دي تل په آرام کښېنه دا قرباني خدای بخي هسې نه خو زمونږ خو پکې چټه جاري ده تاسو خیال راغی جي اوس مونږ کې دا بعضې ملیانې په قبرونو راپاڅي دی بس قات شته او نشته او ګوړه شته او نشته او صابون شته کښېنه خوله دې ټپه شه چې ټپه دې شي دا مړي په سخاتونو او په ګوړه او په صابون خدای بخي مړي هسې هم کور روان دی د دې ژوندو کار ولې خراب یې چېرته مولانا به په یو جوړ جامې خو ووینځي تاسو خیال راغی اوس د جلدی صابون شته او نشته او ګوړه شته او نشته بله شپه زمونږ علاقه کې مړی شو نو ټوکرای ډکې وې د الواګان او لاندې منځ کې الوا ده او بیا او صاحب دا په پیټرو صابونونه دي نه ته مې ویل چې هلکه دا سټل دی چې دا مړی لږ داسې معتبر مړی دی نو غریبان ولا نه دي راغلي خدای دې غر کا بوډا یې کور ته وایي چې په دې روټو څه وکړه مالي نه هغه لیونی چې روان دی ما یو 50 شپېته روټۍ ور وتاړه بس هغه ته اواز په هغه د نر بچیم والا صادر وغوړولو یو شپېته اتیا روټۍ والا پکې منوړه وایي ویل خدای خو دې په جنتونو که ایله دې موړ کړه په دې خبرو مونږ بخلی کی عزیزانو بنیادی خبره ځان پوي درته مې وویل چې قرآن قانون دی که په ملک حکومت قانون نه راولي او په تصور کې مې نه راځي چې د پاکستان حکومتونه قانون راولي په تصور کې 42 کاله څومره حکومتونه چې تېر ټول دروغجن بېایمانه او جهنم رسید موجوده وخت کې چې کوم حکومت دی هغه خو سوچ مه کوئ دا به تاسو له ناصر خان اسلامي کیسټ هاوس بیرون کچهری گیټ اشرف روډ سرای فقیر خان پېښور ښار کې د ناصر خان سرار صاحب ملاویږي بیا دا هغه قوم دی چې په دې قصه خانه کې په بم باندې د قوم بچی تباه شو او بیا دې بې ضمیره حکومت هغه ټیکې چې دی په 10 زره روپۍ خرید کړې او د هغې وارثانو ته 10,000 روپۍ ورکړي داسې بې ضمیره قوم چې څوک د بچو او د رونو او د پلارانو غوښې او تیکې په 10 او په 20 زره روپۍ خرڅوي لعنت دې په داسې ملک وي او لعنت دې په داسې قوم بیا ما ته 200 کسان راله چې زما زوی په بم کې الوتی و ما ته اوسه پورې معاوضه نه ده ملاو ما وې د ذلیل بچیا تاله شرم نه درځي چې ته به د زوی غوښې او تیکې هغه په 10,000 روپۍ خرڅوي زما زوی به په بم کې کباب شي زما په 9 پیړۍ د لعنتي چې زه به د زوی د پیسو معاوضو ته لاس نیسم بیا دیخوا ګوره بیا دا هغه شرمېدلی قوم دی هغه قوم دی چې
اسپتال لے لاس نہیں او خپیوسی نو گورنر او وزیران تپوس تورشی او دا کیمرہ مینان ځان پسې ټوچین کړي دا ورپسې ټوچین وي او داسې ورته ولاړ دي دا داسې ورته ولاړ که ما نه ځان له تپوس وکئ اوس بیا ادبي ده نو بیا به درته وایم دې جلسه کې نشم ویلی چې دا دې ځای کې لاس ولې تړلی دې ځای کې د لاس ولې تړلی دی بیا دې خوا وګوره بیا چې زه په بم والوزم زما لاسونه خپې ختم شي زما تپوس ته وزیر او گورنر کراشي په ما د لعنتي چې زه به په هغې خوشحالېږم دعا وکړئ چې یا الله سویګی سردان کې یا الله بجلی ارزانه کې او که په مونږ نه ارزانه نو خدای د دویم بیړه تباه کې خدای دا چې دې غریب قوم دپاره څوک د خیر اسباب نه جوړوي خدای اور میں گناہ مات کے یا اللہ د قومی اسمبلی ممبران کہ شرعی نظام پہ دے ملک نراولی خدا پتاؤن مردار کے خدا کینسر مرض انہیں کے خدا پہ فالج والے کے کہ غل متیاز بیگیو متیاز نشیٹنگولے یا اللہ دمل قانون قرآن کے خدا دمل قانون قرآن کے یا اللہ دی غریب عوام و مددگار شے وصلی اللہ تعالی علیہ زي خدام خوشحال سره